بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې تاسو سره کلی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم پنجپاو ته. دا د شبقدر علاقه ده. د دې ځای وي سي غټه هم ده، وسیع ده. د دې ځای چې کوم مسایل دي، د دې ځای کوم محرومیان دي، د هغې باره کې د دې ځای معتبر شخصیت د خدماتو یو تسلسل را روان دی د خانداني لکه والد صاحب د طرف نه او د ډیر وخت نه د دې د خدمات چې دي تر دې ټیمه پورې دی یو تسلسل ساتلی دی. یو ډیر خدمتګار انسان، ډیر دروند انسان، ډیر خوږ انسان، د دې چیرمن زمونږ معتبر میلمه د دې پروګرام خاندان خان صاحب، دوی سره ملاقات کوو، د دې سیاسي بیک ګراوند تپوس هم کوو او د دې د مسایلو باره کې تپوس هم کوو. راځئ چې ملاقات وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې نظر؟ الله کرم. خیر دعاګانې ستاسو. خاندان خان صاحب دا راته ووایي چې ستاسو سیاسي بیک ګراوند څه زموږ ناظرین ته تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول ستاسو شکریه ده کوم چې تاسو زموږ ویلش ته راغلي او د دې عوامو مسایل څومره چې دا تپوس کوي او دا تاسو مخکې ورسوي، نو د دې شکریه ادا کوم. مننه، ډېره شکریه. د سیاست بیک ګراوند ستاسو څه دی چې سیاست خو زمونږ د خدای ته ووایم چې د لومبي وخت نه زما په دې یونین کونسل کې والد صاحب څلور ځل چیرمین پاتې شوی او بیا د صدر ایوب خان کوم وخت پریزیډنټ و د هغې وخت نه او هغه د ټول یونین کونسل پنجپاو چیرمین پاتې شو. ټول عمر یې په دې کې تېر کړی او خدمات یې کوو او اوس هماغه تسلسل را روان دی. د هغه په ځای زه یم او زه مطلب چې اوس ناظم شوی یم او ما خدمات ما کړي دي او انشاءالله کوو بیا. او دا ستاسو دویم الیکشن دی؟ او دا دویم الیکشن دی. ډېر ښکلی لیډ تاسو ملاو شوی. او انشاءالله ما دغه چې ما ته کوم مخالف ولاړو چې دغه شپږ مونږ ولاړو د هغه پنځه واړو الیکشن کې چې څومره اوټو د هغې نه یو په دوه زما زیات اوټو. ماشاءالله ماشاءالله. دا د علاقې تاسو سره ډېره مینه ده او زه د دې علاقې ډېر شکرګزار یم چې په ما اعتماد وکړو. بالکل. او انشاءالله چې څنګه اعتماد کړی هغه اعتماد ته به زه کلم نقصان نه رسوم او چې څومره خدمت کېږي ما نه ښه جذبې سره به کوم انشاءالله. جی انشاءالله. ظاهره خبره ده دومره مینه تاسو ته میلاو ده، دومره زبردست لیډ دی، د هغې جواب همدکه جوړېږي. خاندان خان صاحب څه خو ستاسو خدمات به وي، خو د علاقې هر حلقې څه محرومیانې هم وي. هغه محرومیانو باره کې زموږ د پروګرام دی، د دې باره کې که موږ خبره کوو او پیله نمبر باندې خبره کوو نو د تعلیم باره کې دلته د تعلیم صورتحال څه دی؟ د سکولونو صورتحال تعلیم خو به ته ووایم چې د اوس وخت کې چې زموږ کوم ایم این ای پاتې شوی یا ایم پی ای پاتې شوی، ایم پی ای دا زموږ لسم کال شروع دی چې پاتې شوی دی، خو د ایجوکیشن په دغه کې چې کوم دی د هغه طرفه هېڅ مخکې دغه نه دی شوی. حالانکه های سکول هم شته، فیمیل سکول هم شته، پرایمري هم شته زما په ویلج کې، خو دا مخکې چې کوم دی نو د ای ان پي دور کې شوي دي او هغوی کړي دي. د دې حکومت هېڅ لکه پراګرس نشته په دې باره کې. بالکل صحیح ده. د صحت په بابت کې راته ووایئ. ستاسو صحت په باره کې به زه دا ووایم چې یو ډسپنسري هم نشته، نه پي ایچ او شته. مخکې د یونین کونسل په سطحه وه او هغه زموږ بل منسوکه یا کوم چې میسا ویلج دی، لکه بیسیکلي زموږ کلی میسا دی خو په حکومت په غلطۍ سره میسا چې کومه ده نو خواجه اوس ته وایي، ویلج هغه ویلج ته وایي، هغه هغې سره اله. نو زما په ویلج کې چې کوم دی نو بیچو یا اسپتال یا داسې دغه نشته. دا خلک چې دی نو دا به دا همغې ته ځي یا شبقدر اسپتال ته ځي یا نو دا ناظرین زه دا خبره زه وي سي باندې ضرور زور په دې اچوم چې وي سي نن سبا داسې وي چې هغه ډېر وسیع وي، هغې کې درې کلي څلور کلي وي، بیا چې بل وي سي ته نو مطلب دا چې پنځم شپږم کلي ته به هغه ځي. نو دې کې مسله دا ده چې دا کم قسم ګراني ده، کم قسم د حالات روان دي په دې کې. یو معمولي د طبي دپاره چې دی دا به ډسپنسري ته ځي او د ډسپنسري دپاره به دا 200 روپۍ د دې مخه رشکې والا له ورکوي، داسې ده جي؟ بالکل جي. او 200 به دا بالکل جي. زمونږ اوس دا ویلي چې کوم دی دا ډېر خور دی، لکه یو قسم د بازار نه مردانه کلی ورته وایي، هغه د دې بازار نه هغه اړه دی. بالکل جي.
او دلته د شپږو کلی چې کوم دي دلته موږ سره نږدې دي خو هغه ډسپنسري چې تا ته ما کوم ذکر وکړو نو هغه په بل ویلیج کې راځي بالکل او د مردانه کې نشته ډسپنسري یا دغه او دلته هم نشته دي پنځه شپږو کلو کې لکه مثال خبره د جمشید آباد د غلجي کورونه دي مسل قلعه د غني قلعه د معصا د شیخ قلعه د یا میرو قلعه دا ټول مطلب د چې کدي دلته په یو ځای پراته دي خو دې کې د بدقسمتانه بیچو یا هسپتال سره دغه نشته تنظیم صحیح دی جی ٹھیک شو جی خندر خان صاحب دا راته وایي د بجلی صورتحال دلته څه دی بجلی خو صورتحال خو پهله خو زه یو گزارش وکم چې دا د موږ راغلی او ډېر کافي ټایم وشول خو دلته بجلی نشته دی بجلی زه کوم ته دا وایم چې ما په خپل سیستم کړی دی ٹھیک شو او دا غي بجلی دراته ٹھیک شو په ټول 24 غنټه کې 2 غنټه بجلی موږ لنه راځي صحیح دی 24 غنټو کې لکه 24 غنټو کې 2 غنټه بجلی موږ لنه راځي دا اوس نه راځي دا سلور 15 کال مجبورن ټول خلک په سولر یا مطلب دا چې یو پی ایس خو زاده گزاري کیږي په دغه باندې خو لکه ګرمي او بلکې په یخنۍ کې خوړوي نه ګرمۍ کې لا بیا هم ساده پورې گزاره کوي خو لکه 2 غنټه یا 3 غنټه دغه بجلی راځي دغه بجلی نور باقي نه نور باقي نه د ګیس صورتحال څه دی ګیس صورتحال زبر دا وایم چې لاول خو به مونږ شیرپو دلته یې میناو هغه ډېر بیکاره کار کړی چې شب قدر د سره اړو ګیس راوسته شب قدر پورې راوسته او بازار له نه ورکړی بیا د بازار نه خوا بوتله شب قدر ایریا ته او بیا زمونږ چې کمینه ایمینه ده نو هغه خو اوس ځینې ځای کې پیپونه خواره کړي دي خو زمونږ د ویلیج دا بدقسمتي ده بلکې دا د پی ټی آی والا ناکامي ده دلته چې کوم لوکل دي ځکه چې صرف زمونږ ویلیج کې هغه پیپونه هم خواره شوي له اوسه پورې نه دي نه سروې شوي هېڅ هم نه دي شوي او د ایمینی صاحب نه موږ دا درخواست کوو چې د ټولو ځایونو کې لکه مخکې میرزو ویلیج دی یا مطلب دا چې اخواته مټه یا دریاب کونه خپل کړی دی ټول ته په دې ځای باندې غاړو باندې پیپونه تېر شوي خو اخر زمونږ دا شپږ کلي زما د ویلیج چې دې باندې هغوی د سروس پیپ هغه منظوري هم نه ده کړې ټیک شو چې دا محروم پاتې دا محروم پاتې تر روان حکومت پر خو به بالکل محرومي پاتې چې د ټیم کې صوبایي او وفاق چې د خپل کې ټسل دی او هغه ټسل تر کومه ختم شوی نه دا حکومت نه ختم شوی ټسل نه یاره چې دا به دا وایم چې ایمینی صاحب زمونږ د کلو ته ماشه ته په مړي ژوندي کې هم نه لیدلی نور خو یې لا څه کوې او لکه راغلی نه دی د چا نه تپوس نه دی کړی نو زه د هغه نه هم ګیله کوم او بلکې دلته چې کوم لوکلز چې کوم دغه دي نمایندګان دي یا دغه هغوی خو د سره په کار دا د هغوی و چې هغوی ورته دا ایښوښولی و چې یاره زمونږ چې دلته هم دا ګیس په کار دی یا پیپونه خورول په کار دي یا بالکل صحیح خبره کوئ دا راته ووایي چې سرکاري وړو دلته صورتحال څه سرکاري وړو داسې کله ناکله خو به راتلل د پی ټی آی یو څو کارکنانو هغوی به راوړل خو زه به شکر وباسم چې اوس ډیلرانو ته شو لکه یا به خپلې پاټۍ ورکول بلکې د دې دا ټول خلک ګواه دی چې جګړې هم پې شوي دي او هغوی به وایي چې یاره موږ صرف پی ټی آی له راوړو نورو پاټو له نه ورکوو او دا به هم پکې هم په دې جګړې هم شوي دي ښه جي ستاسو مطلب دا دی چې یاره مخصوص خلکو له به راتله بلکل جي زمونږ مخصوص خلکو به مخصوص خلکو له به ورکول او بلکې داسې شوي دي چې 80 بورې راغلي دي او 30 بورې یو کور ته دننه شوي دي دا کور نه په پرده کې یو خپلوان ته رسېدلي دي او عامو خلکو ته نه دي رسېدلي او غریبانان ته محرومه دي ټیک شو جي بالکل صحیح ده د انعکاسې لږ صورتحال راته ووایې ما خو څه ولیدل خو بهرحال چې تاسو په خپله یاره انعکاسي خو به درته کومه ناصر جمال صاحب چې زمونږ ما خو ورته ووایي که نه چې ایم پی ای یا ایمینی یو کار هم دلته په شوق نه دی کړی ٹھیک جي خدای علم دی چې څه وجه ده که نور دی خو لکه مطلب دی چې دلته خو تاسو په خپله وایي چې ما څه یې کړه داسې لارې شته چې د 10 یا 13 کالو نه پکې کار نه دی شوی ښه جي ٹھیک شو جي 10 یا 13 کالو نه پکې لار ده او بلکې داسې شته دی چې زه به تا ته اوس یو لار اوس تللی نه شو وخت نه دی ګنې نیمه یې کړې ده او حالانکې په هغه ځای زموږ مدرسه هغه وکته جي هغه ما وکتله هغه نیمه شوې ده او جي په دغه باندې څه کم و زیات 800 میل فیمیل روزانه د مدرسې ته روان دي نو نیمه کړې ده او نیمه نه ده کړې او د دې قصد یې نه ده کړې چې یاره دلته مولیان دي او دا مولیان جمعیت له وټ ورکوي نو د دې د قصد موږ دا نیمه پرېښې ده ښه د مدرسې ته چې کومه لاره تللې ده جي دې کې خو دا چې کوم دومره سلیپري ده که نه هغه دومره ښویېږي چې زه یم ګاډی پې نشي تللی نو ګاډی ښویېدو لاره ده هغه مدرسې ته چې کومه لاره تللې ده هغه دوه یو ګلی ده نو په دې کې خو دا خلک چې د مدرسې ته ځي راځي نو دا خو به یاره چې دغلته ایم پی ایس خپله یو ورځ د ماسخوتن راغلی او دغلته یو لږ کوس که د ګاډي نه
هم ستاسو په وساست سدي به دا هم ګوري او کوزې ته کوي ته کوشوي دا ګاډي دلته لګي خی او بیا چې راغی نو هلته ما ورته هم ویل چې مینې صاحب دا خو کم از کم یو ضروري لاره ده چې 700 کسان په روزانه ډیلی 2 ځل راځي بالکل نو دا لازمي پکار ده یاره وبشي چې بیا وکړه نو نیمه وکړه نیمه هم د دې پی ټی آی ورکرانو په دغه باندې نیمه پرېښې ده صحیح دی نو تاسو صحیح کړ تاسو چې ما په خپل صحیح کړ هغه نیمه چې کوم د نیمه تر اوسه پورې پاتې ده او مګر انت خلک محروم دي خدا صرف هغه بغض کې نه ساتي صحیح دی ټیک شو جی داغه د وجنه پاتې ده ټیک شو د صفه وبوره ته وایي چې دلته سټوبل وغیرہ صفه وبو چې زمونږ د ډیر وخت نه یو ټیوبیلو جی او باغې باندې دوه کس چې کوم دي نوکران هم شته خو اوسه پورې زمونږ ایم پی آی مینه غیله دومره صدقه ورنکړه چې هغه ټیوبیل چې کوم دی نو شروع کړی وی فعال نه دی د الخانی بابا کې دی فعال نه دی چې هغې نه ټول دغه اوس دوی د خپل نوکرانو دپاره په شیخ کلي کې یو ټیوبیل ایستی دی هغه هم پیپونه خواره کړي دي خو لکه عام اوبه ترې نه دي تللي بس صرف خو هغه د خپلو نوکرو دپاره هغه ټیوبیل منظور کړی و مطلب چې ما خپل نوکری پې کوي او مطلب خپلې تنخواګانې پېلي نور څه لکه دغه نشته چې خدای دا کوله خو په ځای د دې چې په دې خرچه کېده نو هغه بل بیا فعال کړی وی هغه دا کړی وی نو مطلب د حکومت تاوان به هم نه وی شوی خپل خو تنخواګانو دپاره د حکومت په همدغه فنډز به لږونتې استعمال کړي وي په دې بالکل او هغه به دغه شوی نور خلکو ته نو آبادو تم رسیدي وي بالکل چې هغه ټول آبادو تم رسیده هغه شیم لکه مخکې نه و صاحب ځای کې هم دی دغه هم دی بالکل جی جایز مطالبه دا راته وایي چې صفایي دلته صورتحال څه دی تاسو څه کسان صفایي خو جی خبره ده چې موږ له دوه جنریټر راکړو جی هغه اوس دوی لیټر وکړو او دا دغه وکړو چېرې موږ ته تنخواګانې نشته نو چې تنخواګانې نشته چونګې نو دا بند کړې نو هغه څومره دغه چې هغه موږ بند کړو د دې یکم نه او ځکه چې اوس موږ خو د جیبه خو تنخوا نشو ورکولی دوی چې تنخوا مطلب دا چې بس نشته موږ سره نو هغه موږ بند کړو بالکل دا راته وایي ستاسو خاندان خان صاحب چې یاره موقف څه دی دې لحاظ سره چیرمین چې دی لکه کم کار به د جیبه کوي نو بهتر نه ده چې دا فنډ چې دی دا لکه منډې تړ خو ټیک ته سټمپونه به دغه کوي جرګې به کوي د سهار به یو وي د غرمې به بلي د ماښام به بیلی ټیک شو جي دا جرګې خو به دې د جیبو کې چې کاوي به پیوس کی دا فنډونه په کار نه و چې د چیرمنانو ته ملاو شوي وي چې دا کارونه په خپله کړي یاره زه به ته دا وایم چې پڼ خو تاسو ته هم پته ده او د ټول عوام ته پته ده حکومت ته پخپله هم پته ده چې اوسه پورې مطلب دا چې پڼ خو ته څه کوې موږ له هغه کارډ نه دی راکړی چې موږ ممبران شوي وو اوسه پورې موږ له زموږ پېښان نشته چې یاره موږ ناظمان شو یا ممبران شو کارډ یې نه دی راکړی نو پڼ به څه راکړي دا هم د دوی یو تعصب دی یو په زړه کې یو دغه دی مطلب دی چې پڼ نه راکوي قصدن نه راکوي نور څه نشته پکې ځکه چې دلته خو تاسو ته پته ده چې دلته څومره دغه راغلی د جمعیت کامیابي ده نو د دې په وجه خو دوی پکې د پی ټی آی یا بل څوک هم راغلي نو هغه هم موږ سره سوځي یو خبره ده چې د چې کوم مطالبه ستاسو ده د پی ټی آی د هلکانو هم ده هغې هم چیرمنان دا غواړي چې یاره موږ ته د فنډز ایشو شي او هغې هم دا مطالبه نو ما خو تاسو ته وایي چې زموږ په دغه سره هغوی هم په دې دغه کې سوځي په دې اور کې هغوی له هم نه ورکوي نو ټول ترې محرومه پاتې یو او نو حکومت له دا پکار دی چې خامخا موږ له فنډ راکړي زموږ په لاس ولګي په موږ عوامو اعتماد کړی دی چې ساده پورې خو کار ولو ټیک جی ډېره مننه ستاسو خاندان خان صاحب چې تاسو زموږ شکریه جی ډېره مهرباني ناظرین دا زموږ معزز خاندان خان صاحب د هر یو چیرمین که تاسو وګورئ دا پنجپاو سره د دې تعلق دی شبقدر جمعیت علماء اسلام سره د دې تعلق دی هر یو چیرمین که تاسو وګورئ هغه څه کوي هغه چې سهار راپاڅي دوه درې کسان ورته په حجره کې ناستي یا دفتر کې ناستي که حجره یې نه وي دفتر کې ورته ناستي دغه څه چې کور ته لاړ شي دوه درې زنانه ورته هلته انتظار کوي دا وړې مسایل خو به دې حل کړي که دا ډېر مالدار شي ډېر زیات انویسټمنټ وکړي او د خپل د نامه جامه د عزت بچکولو دپاره هغه لګول شروع کړي نو دا خپله حلقه چې ده دی په 500 کروڑو باندې هم ډېر ایساره نه کړي دا چې کوم مسایل د حکومت په سر دي هغه پکار دا ده چې حکومت دې ته فنډز ورکړي او دغه فنډ چې دی هغه
برویکار راولي د خپل ذمہ داری چې کم د تملاو شوی ده. بل زه د پی ټی آی خلاف نه یم، زه د یو پارټیم خلاف نه یم، خو زه د دې خبرې د موقف ډیر سخت تایید کوم چې دا چیرمنان دا اوسم کړي کې بعضی چیرمنانو الله رب العزت وس ورکړو، او دې کې بعضی چیرمنان اوسم دا الیکشن د پیسو قرضدار دي. تاسو یقین وکړئ چې ماته په آف د ریکارډ داسې خلک شته دي چې هغه په دغه سره ماته دا خبره کړې ده چې هغه پیسې زه اوسم قرضدار یم. نو هغه غریب چې هغه اوسم دغه الیکشن قرضه نشي ورکولی، هغه د علاقې خدمت د خپل جیب څنګه وکړي. نو دا الیکشن چې شوی دی دا په دې امید شوی دی چې عمران خان صاحب دا خبره کړې وه چې یاره دا ترسیل چې دی دا به تر کوڅې کوڅې پورې رسي. د دې ترسیل دا چې دی دا د دې حق جوړیږي چې په دې باندې د دې خلکو امید و چې یاره موږ ته به فنډز ملو شي، موږ به د خپل علاقې خدمت وکړو، او دا الیکشن به چې دی دغه طریقې سره مخکې ځي، بیا به الیکشن کېږي، بیا به موږ دا ترسیل چې دی دا به رسو. بهتر دا و چې حکومت چې دی دا ورکړی وي. زه نه زما د عمران خان په نیت باندې شک شته یا نشته، زما په صوبایي حکومت نه ګیله ضرور ده چې هغې دا ضرور چې دی دا ترسیل ورکړی وي. اجازت غواړو، ډېره مننه. السلام علیکم.